والله چې دې خبرې نن هم ډېر خلک تباه دا سیده کنه ده خبر ورته پته چې قرآن کې الله داسې فرمایلی خبر ورته پته چې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دقسې دی خو که ته ورته ولې دا نه کې یاره بس مړه د پلار نیکه لاره ده پخوانه داسې را روان یو څه وکوئ اوس په راپورې دا لکان خاندي دا خلک به خاندي کله ولس به خاندي چې دا په کومه لاره روان شو نوې لاره اختیار کړه نوې دین اختیار کړه لکه دا نوې دین دی مونږ خو تا ته د زوړ دین دعوت درکړو دا قرآن نوې دین دی نوې خو هغه ستا طریقه ده ستا د طریقې ټولې 300 کاله به یا کېږي یا 400 دا ته چې پرې روان یې یا بیا 200 کاله کېږي او یا زیات نه زیات 800 کاله دي وشي دا ته چې په کوم سره روان یې ګوره د دې لږ وخت کېږي نوې طریقه ستا ده زړه طریقه دقه د قرآن او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوس که چاته دعوت ورکړي او مقد ابو طالب جواب وکړي ابو طالب نبی علیه السلام ته وایي وراره پرې مې ده چې د خپل پلار نیکه په دین او ملت باندې مړ شم الله اکبر دقه غیرت دغه کنی نبی صلی الله علیه وسلم ورله یو بل افرم ورکړي یو بل چانس چې تر چې بل څوک یې اړوانه وري خو ماته واوره دی وکړه راته وایي کلمه نو ما سره به یو حجت د قیامت په ورځ به د الله دربار کې ودرېږم چې یا الله زما د تر کلمه ویلې وه ستا د توحید شهادت او اقرار یې ورکړی او زما رسالت یې منلی و نو زما سره به یو حجت یې الله ته به پیش کړم دا کار یې ونه کړو سره د دې چې د نبي علیه السلام خادم عاشق رسول دی څه شی دی عاشق رسول کار کېږي چې عاشق رسول یې مټېټل دی عاشق رسول باندې کار نه کېږي عشق اهل بیت عاشق اهل بیت په آرام کښېنه ټېټلې دې د ځان نه جوړې کړي د دروغو عاشق مو عشق فلان عشق مشق پرېږده د الله او د رسول اطاعت به کې هله به ما او تا بچ کېږو زه به د الله توحید منم او شرک نه به ځان ساتم او زه به د نبي صلی الله علیه وسلم سنت اختیاروم د بدعاتو نه به ځان ساتم هله به زه بچ کېږم عشق مشق باندې نه بچ کېږم په ناتونو ماتونو نه بچ کېږم چې زارې د نامې نه او قربانې د نامې نه او درغلې مدینې ته او مزار مې دله جارو کړلې په دې خبرو کار نه کېږي زارې د نامې نه او قربانې د نامې نه د ابو طالب دا چغې ډېرې والې وي بلکې ته خو لا د نبي علیه السلام په سنتو غیرت هم نه کې بلکې خلاف یې کې ابو طالب د نبي علیه السلام سره کلک ولاړو د مشرکانو په مقابل کې خپل دین نه منلو خو وراره سره ولاړو په دې قبیلې د غیرت د وجې نه سره ولاړ چې وراره مې دی د وراره توب د وجې نه سره ولاړو خو ګوره هغې خبرې بچ نه کړو او نبي علیه السلام غوښته چې تره مې ایمان راوړي چې الله نه غوښته ځکه الله ته پته وه د ابو طالب نیت الله ته معلوم و چې داسې په دیني جذبه نه دی لګیا داسې قومي غیرت باندې لګیا چې وراره مې دی که نه نو پلار یې نشته و دا مې پلار ما ته راسپارلی و ځکه چې کله نبي علیه السلام نیکه وفات کېده نبي علیه السلام د شپږو د اتو کالو نو عبدالمطلب دی خپل زوی ته وصیت کړی و ابو طالب ته چې ګوره د دې نوسي مې ګوره پلار نشته ځکه د نبي علیه السلام پلار خو په نبي علیه السلام پیدایش نه 2 میاشتې مخکې وفات شوی نو ګوره زما د دې نوسي به ګوره ته خیال ساتې حق دغه پلار خبره هغې پړه کې و غیرت چې چونکې ما ته پلار ویلی دي او بل مې وراره دی نو هغه قومي غیرت د وجې نه چې څه وکړو په هغې الله تعالی هغه معاف نه کوي قبول نه کوي